په خوب کې د دجال لیدو تعبیر څه دی. اوس څوک په خوب کې دجال ویني، چاهي نارینه ویني یا زنانه ویني، نو د دې تعبیر بسوي. ظاهر خبره ده دجال معمولی فتنه نه ده، بلکې دومره غټه فتنه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام د دجال نه پناه وغوښته، او صرف په خپل بینه وغوښته بلکې صحابه کرام ته دا ترغیب ورکړ چې د دجال د فتنې نه پناه وغواړي. خپل پوره امت ته دا ترغیب ورکړل، باقاعده دعاګانې ته ذکر کړلې خو دې دي اللهم انی اعوذ بک من فتنه المسیح الدجال. نو د دجال چې فتنه دا ډیره سخت وي، ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په کومه لارې باندې شي فتنه او فساد بخوري، قتل او غارتګری بکی، خلق په وجني، او داسي د خدای دعوه بکی چې د خدای ما یو کس په چې کوم دی وجني او بیا به ژوند دیږي. نو چې کوم کمزوري خلق وي هغه په چې کوم دی ایمان راوړي چې واقعي ته خدای په کوم ځای کې باران نه وريږي، قحط سالي وي، هغه ته وایي چې باید باران کوم مدد کې به قحط سالي ختم شي، موسمي باران وو کی او هریالي به پیدا شي او فصلونه چې کوم دی پیدا شي، او په یو لاس کې وسره ور وي او په یو لاس کې وسره وبوي، او در حقیقت اور چې کوم دی هغه به جنت وي، او هغه وب چې کوم دی هغه به حقیقت کې جهنم وي. او چې کوم خلک دا غواړي چې هغه ته ور ملاوي شي، سمجھ کې خبر راځي، هغه په ظاهر باندې چې کوم دی ور وي لیکن حقیقت کې هغه جنت وي. نو دا بداغه یو فتنه وي چې خلک له بدوکه ورکی فریب بکی. نو یقیني طور پر یو داسې فتنه چې د هغه نه پناه غوښته پکاري، لیکن بهرحال چې په خوب کې دا فتنه سو کوئی دي دجال. نو د دې تعبیر وسوي. اول په خوب کې چې کوم دی دجال لیدو دا د فتنې او د گمراهي علامت ده، یعنی داسې انسان په فتنه او په گمراهي کې د مبتلا کېدو علامت ده. د هغې نه علاوه په خوب کې دجال لیدو دا دروغجن، مکار اور داسې دشمن طرف ته اشاره کوي چې دا دروغجن دی، مکار دی. یعنی دا چې کوم انسان خوب ویني د داسې کسره واسطه ده، داسې کسره واسطه چې هغه مکار دی، دروغجن دی، فریبکار دی، هغه د نقصان رسول شي. مظاهر ده دوسوي لیکن دنه حقیقت کې د دشمن کې دي شي. دغه شانتي دوکباز حکمران، یعنی دوکباز حکمرانانو طرف ته اشاره کوي چې داسې حکمران به مسلط کیږي چې هغه به دوکباز وي، یا داسې حکمران په دوی باندې مسلط چې هغه دوکباز دي، فریبکار دي، دروغجن دي. د هغې نه علاوه په خوب کې دجال لیدو یو تعبیر دغم کیږي چې یو کس د دین نه لري وي، نو دا دغه علامت چې دا انسان د دین نه لري دی، دا دې طرف ته متوجه کیږي چې دین طرف ته شه. ځکه چې د کوم لار رواني دا د دجال لار دا د فتنې لار چې کوم انسان د دین نه لري شي، نو یقیني طور پر دی بیا په فتنه او فساد کې مبتلا شي. نو یو علامت دغم دی، یو تعبیر دغم دی چې دا د دین نه د دوری علامت دی، د دین نه د لریوالي علامت دی. دغه شانتي په خوب کې دجال لیدو چې د دجال سره محبت کې د محبت اظهار وسره کوي، نو دا یقیني طور پر دا د دې علامت چې دا انسان د دنیا په محبت کې مبتلا دی، د دنیا په پیسې کې، د پیسې په محبت کې، دغه شانتي د زنانو په محبت کې، دغه شانتي د شهرت په محبت کې، د مال او دولت په محبت کې دا انسان چې کوم دی د مبتلا دی. نو دا دغه طرف ته اشاره کوي. د هغې نه علاوه کچري د دجال نه دی بچ شي، یعنی دجال تیر شي او د دې دغه فتنې نه بچ شي، یعنی د څه نقصان ونه رسي، نو دا د دې علامت ده، د نجات علامت ده چې د تبع نجات ملاويږي. د داغې نه علاوه بس فتنه وغیرہ کې د مبتلا وي، نو داغې نه بدت نجات ملاويږي او هدایت به ته ملاويږي، یعنی د صراط مستقیم به ته ملاويږي، یعنی سیده لار به ته ملاويږي چې د دجال نه بچي په خوب کې. دغه شانتي په خوب کې کچري دې په دجال پسې روان شي، یعنی دجال دی ویني او دیم په دجال پسې روان شي زی پسې، نو دا یقیني طور پر دا د گمراهي علامت ده، د غلط لارې علامت ده، او دغه شانتي د غلط خلقو د صحبت علامت ده چې دا انسان چې په دجال پسې روان دی، دا د دې علامت ده چې د په غلط لار باندې روان دی، د شیطان په لار روان دی، صراط مستقیم بریخه دا د شیطان په لار روان دی. دغه شانتي د غلط خلقو په صحبت کې دی مبتلا دی، نو په کار دره چې دی دغه نه توبه استغفار وکړي او صراط مستقیم طرف راشي. دغه شانتي بوم نمبر کچري په خوب کې یو کس داسې چې هغه مسافر وي، په سفر کې وي او د دجال ویني، نو دا د لپاره د خطر علامت ده چې د چې کوم دی د ډاکوانو خطر ده، یعنی ډاکوان چې کوم دی لوټ کول شي، د چې مال دولت د سره ده هغه باندې ډاکوان ډاکه په لار باندې چول شي. نو په کار دره چې داسې کس هغه خپل احتیاطي او چې کوم احتیاطي تدابیر هغه اختیاري تجري یو کس په مسافرۍ کې
په سفر کې دی او د دجال وینو دا ډاکوانو طرف ته اشاره کی دغه شانتي کچري یو کس په خاص یو ځای کې دجال وي چې خاص علاقه ده او خاص ځای ده هغه په خوب کې چې په دغه ځای کې دجال موجود دی دا هغه علاقې طرف ته اشاره کی چې په دغه علاقه کې قحط سالي دغه شانتي فتنه او فساد دغه شانتي ظلم اور پریشانی راتلو والا ده نو بهرحال دا یو څو علامات او د په خوب کې دجال لیدو ظاهره خبره ده کچري یو انسان په داسې حالت کې ویني د دجال د بیزاری اظهار کوي یعنی د دجال نه بیزاره دي نو یقیني طور پر دا لپاره ښه علامت ده چې دې په دجال په روان دي یا دجال صفت په دغه راغی د دجال علامت اختیار کو نو یقیني طور پر دا لپاره د بده علامت یعنی دا خواب جګم دي دا د لپاره د خیر خواب نه دي بلکې دا د لپاره د شر خواب دي داسې کس ته پکار دي چې اخیر فور صدقه او توبه استغفار وکړي او په صراط مستقیم باندې راشي الله حضرت دعا ده چې الله حضرت موږ تاسو هر قسم لا د جعلی فتنه زمونږ حفاظت وکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته